انا خدای دا سره روان دي هلا پیر صاحب دا جیب سے ون دین تندر چاره ورته پیر صاحب زمانه کنټرول نه باندې پیر صاحب وی خدایا دنیا به ورانه شي پیر صاحب ولې څه چل شوی دی پسترګو مې خړه ده الا سا مې لنډه کېږي وی پروردګار هلې کونډې مې خوږېږي هلته خو ختمه یې هلې یو خوله مې وچېږي پیر کلی صاحب به وران شي هغه په معده مې دړې تباه او بربادوي ته فکر مه کوه چې ځان دې د پیر زیاته راورسوه ووایي چې بچ شوې لاس راکړه دې خوا هی بل حسن اله بلکیه زنانه یې وچلې ده وی لیدله په موټي کې کلک نیولې دی اله کلی به وران شي دماغ یې دله کنټرول کړي اله په خپو یې دله نوی تعویض کړی کېدی شي ورځ نیمه کې شلی شي بس ختم یم اله توری دې ختم دی دې خوا کښېنه ته خو ختمه ته ګرځې څنګه پته نه لګي پیر صاحب وایي داسې کار وکړه په تا زما یو شی دا راته ووایه که نه چې په کور کې د چا سره جاخه ده په لنډو الفاظو کې راته ووایه پیر صاحب یو ناشولو ته انګور مې ده چنګاڼه یې شانته کېده تکه توره دومره مخلوقې ده څنګه یې ته ډېره زیاته او جګړې م کوي هلې په لوښو مې ولي سر ته دردانګي یختونه یې مې نیسي وی بلکې ما درته ویلي وو که نه چې یو زنانه را روانه ده خو عقاب نه ټلی راله وایي چې کوم دی د انګورو څه جاخه ده بل چا باندې خو د شک نشته که نه نه په دقې جینۍ مې شک بس دقه د غرقه کړې ده بلکې ټلی ورکه الله پیر صاحب سره خبرې وکړه وی یا لکه چېرته یې د مردان خان بابا څه کوئ خدای تباه و برباد کا دلته موږ څه په کشالو کې یاره داسې کار وکړئ دې زنانه دی دې څه لانجه شوې ده الا کلی به وران شي نو بیا هله غرق یې کړه ټلۍ بنده کړه کله مې تیاره شوه داسې کار وکړه ستا څه نوم دی سونیا شاه سونیا شاه بیبي ته خو یې تباه کړې ټلۍ مې ورکړه په تا باندې انګور کړی یو غجدها تعویض یې در باندې کړی هلې پیر صاحب او دوه ګوډ پیریان دی په هغوی وړی په اسرائیل کې ښخ کړی اوس فرضونه هغوی خو چې کوم دی د قرافیل جهازونه راپاسي دا به ډېر په طریقه راوړو په هغې به دې خرچه راځي او 80,000 د هغې غم وکړه که تعویض راکړه وایي تا له خو ډېره غټه مسله کړې ده دا تعویض واله سونیا شاه بیبي داسې کار به وکړي دا تعویض به ویسي هغه به تعویض به پې صرف پوخه دا به ویسي او زړه دیره به وګوري په هغې کې به د 70 کالو زوړ قبر وګوري به راوکني او د تازه مړي په غټه ګوته کې به دا تعویض اویزان کې او دا به اوس ووایي چې انګورې خدای دې چې کوم دی تباه او برباده کړه ټیک ده دا خو اسانه ده خو د شبیري د پلار په خپو کې به یې ورکېدم د هغه په خپو کې ورکېده ورته بس څه چل وکړه که نه 80,000 روپۍ جمع کړې خو خدای خپل فضل راباندې وکړي کلی به وران شي نمبر هم شته که نه نمبر شته بس زه به درته پیسې راولم انلاین وکړه انلاین وکړه دې خوښه چې لږه دې ساختونه راکړه لږه داسې کار به وکړي دا واله یو سخت دا به د سارې په یو ډرم اوبو کې وڅکي دا واله بل سخت دا به غونډه ډیګۍ کې واچوي او په خاوند خو نشته تلفي بیا وڅکي او دا سخت واله دا به دې په انګور په سباچه کې ور وڅکي انشاءالله دا کور به نور هم ستاسو وران شي ودان شي او زه ورشه ښه زه پاسه ځه پیسې لاین کې ګوره هېرې دې نه شي HBL یا UBL کلی به وران شي بلکې هغه ټیکهدار ته یې په کور کار تیز کا اله مورې چین ته دې وشرموله په سپینو ډکو په پیرانو پسې ګرځي او تا دا ګړۍ څه کړه چینجه کې ګړۍ خو ما خپل رور له ورکړې ده دا بیماني مه کوه ستا رور ته ما ټلیفون وکړو بیا ستا خور وایي چې یاره 80,000 روپۍ مې پکار دي و یاره ما خو د روپۍ نه ده غوښتي روپۍ دې څه پیسه پاخلونه وایه قسم دی چې دغه خونه دې ماته زه درته وایم که نه زه درته وایم چې روپۍ څه کړې پیر آنلاین جاله ډوبلې ورکړي زما دپاره تعویضونو ده پاسه پیر له 1,00,000 روپۍ ورکړي زویا وایم داسې د اړه مې سپک شو پیر صاحب راله دم وکړو ها خو دا کارډ والا او په دې ورته 80,000 روپۍ زر ورسېډ کړه 80,000 روپۍ
داسې 1 لاک روپۍ ورسول کولی شي نو زه ته 15,000 نشم ورسول کولی. ولې زما خو سړی دی. او زما خو داسې دشمن دی. پاسه پیره غرق 1 لاک 15,000 روپۍ لاګه سلکو مشکل راځه بخا تاسو کېنئ به پاتې زه دا پیسې سلکو کړم. ته به کلی به وران شي. لکه ته خو ختم یې. تا کې خو کلمې نشته، زړه نشته، پړپوس نشته، ګرده نشته. ته ګرځې څنګه؟ پیر صاحب ته خو څه پاوته باوته باندې سایي. ولې ته بیمار نه یې؟ زه خو د جینۍ په کیس کې راغلی یم. ښه د جینۍ په کیس کې وایه څه مسله دې ده؟ پیر صاحب دا خبره صرف تا ته کوم نور چاته ونه کړي. په یو جینۍ باندې مین یم ما چې داسې یو تعویض راله وکړي چې د هغې سره بس لیڼ والم او زما په نوم شي. ښه ته وختي ولې غیب شوی وې لکه؟ یاره پیر صاحب بینک ته تللی وم هغه آنلاین تعویض چې تاسو کړی سعودي نه او دوبۍ نه پیسې راغلي جي. ښه اوس څه ورته پاتې شو؟ او جي پاتې شو 1 لاک روپۍ ورته پاتې شو یې هفته پس پیدا کړم. بس هیڅ خبره نه ده که نه مسافر مه تنګوه. د امریکې او د یورپ نه چې کوم دی ټلۍ راغلي دي هغوی له به انلاین کار کوو. ته کار څه کوې زویه؟ یاره جي زه خو د جړاګانو سره ګاډی چلوم. سړی خو ډېر په ظالم عهده باندې پروت دی. ښه زویه داسې کار وکړه دا ته چې کومه جینۍ یادې نو هغوی څه ورسره شته که نه مطلب څه ښه دي که نه؟ او جي 200 جریبې ځمکه ده او یو ورور یې په امریکا کې دی یو په انګلینډ کې دی. ته ظالم بچه تا خو غټ مونډ ته لاس اچولی. خو دا راته وایه د دې جینۍ د سره څه خبرې اترې شته؟ خبرې اترې نشته که نه پیر صاحب ځکه خو ستاسو خوا ډېره یم چې تعویض راله وکړئ چې بس کار ورسره سټارټ کړم. تعویض وکړئ تا له کوم ځان لیولې نه کوم. خو خبرې مطلب مې دا دی چې زه راغلی کار به دې وشي. ټلۍ ورکړه کوی قاب ته. الو پیر صاحب سره خبرې وکړه. لکه چېرته یې؟ سونیا شادي که څه کوئ خدای هم غر که او تباه نه که. پرېږدې د حیا څادر داسې کار وکړه دلته دا هلک دی او دته څه مسله ده که نه تعویض ولې ورکوم او بیا پې کار عمل درآمد وکړئ. ښه ټیک ته بند که تعویض را کلی به وران شي. دا تعویض والا ښی لاس دی که نه؟ او جي لاس دې پاک دی؟ پاک دی جي. پاک که پوکې ورکړه داسې کار وکړه دا تعویض به والي زویه. که جینۍ حاصلول غواړي زړه دیره به وګوره. په زړه دیره کې به چې کوم دی د 1930 تازه قبر وګوري او هغه قبر به راوسپړئ تازه مړی به وګورئ د هغه د ژبې د لاندې به دا تعویض ورکېدي. بیا وخه په بس کار به دې وشي. ټیک ده پیر صاحب تعویض دې واله د مړي دا قصه ګرانه ده زه به ځان له چې د بلې وګورم. ښځه به دله بیا پیس ورکوو. دله به زه انلاین ورسنډ کړم. انلاین زموږ نمبر خو ته یاد دی که نه؟ او جي او زه ایمان ته دې خیر شه کلي به وران شي. پیر صاحب رنګ دی. الو څوکه دا څه وې لانجه خړیده ده؟ انشاءالله تعالی بس ما موبایل کې درلو. دا واله یو سړي ټلیفون وکړو ورته یې پلانکې زه ته راشي ویلو به خړیته ده. ځه چې ورشو کور کې لانجه ده. یا پروردګارې دې رایستې کلی به وران شي. خدای دې پکې سره اخته کړ. خدای دې واخله نو زمونږ د کلي غونډې ښځې هم دې شي دا نه ما ته دې څه ووي؟ نه تباه و برباد 1 لاک او 15,000 روپۍ په دې یوه نیمه ورځ کې زما نه لاړې. پیسې دې ورسند کړې؟ پیسې مې خود ورسند کړې ما سره خو نه دي خو دغه ماما نه مې راقص کړې. بس زړه مې سپک شو. غم مه کوه نور به مو سپک شي انشاءالله. پیر بابا ته مې ټلیفون کړی پیر صاحب ته مې راشه او دا کور هم دم کا تاسو دننه کښېنئ هغه پیر صاحب راځي. بالکل دا کټونه هم در بېدموم دا بالښتونه هم در بېدموم دا پکیم در بېدموم چې یا هوا نه باندې کلی به وران شي. پیر صاحب په ډاډه راځه دا زما د تره کور دی. ښه شیخ السلام علیکم. وعلیکم سلام. کلی به وران شي. کلی به یا ورانېږي او یا به نه ورانېږي خو زما کور دی الحمدلله وران. دا ستا څه دی؟ دا د ورانه دی. یې لکه هغه رشته وشوه. او جي او رشته خو شوې ده. څنګه به نه کېږي ما پسې د قویقاب نه زور لګولی و. یاره جي تاسو خو دله تعویض کړی خو هغه رشته د بل چا سره وشوه. بس یو طرف ته خو بیا زور کوو که نه هلته نه پسې زور و که نه چې په خېټه در شي یو طرف ته خو بس زور چلته خو به کېده که نه کلی به وران شي. کېنئ الله دې عزت وکړه. پیر صاحب جی
یو پرسنل تپوس کوم اعلی تعلیم هم د کوم ځای نه حاصل کړی یاره شیخه ته په خدای یقین وکړه چې په ما یې ونه کړي والله که زمانه وکړه اعلی تعلیم چې کوم دی ما د سوتلو کلي پرایمري سکول جړجق نه کړی او چې او بل قابلتوب ځکه ډېر دی نه چې قابلتوب کې خو خبرې نشته کله به وران شي د 100 روپۍ را روانه ده زما د کور نه یو نیم په دې یو نیم ورځ کې تقریبا 1,50,000 لیږي دا خو پکې خیره دی مړه د بار نه ډېره غټې روپۍ را روانه ده خلک انلاین تعویضونه کوي ملک تباه او برباد دی کله به وران شي ښه دي ښه او زیاو دا سپکې خبرې دي خو داسې کار وکړه ته دا لاس ماله راکړه ښه دي ښه الله شیخه ته خو ختمې کله به وران شي لکه ستا خو ګردې نشته د خدای به انصافه وای توبه باچه کلمو کې د کار شوی دی ارې ارې کړي دي درله الله ته خو به مرې ستا خو ډېر کنټنټ پاتې دی وای د لاسو نه دې ما ته دا پته ولګېده تعویض د باندې شوی دی پیر صاحب د خپل شاګرد لاس دي نیولې زما لاسونه دا دي خیر لکه دا ټچنګ خو موږ ته راځي که نه مطلب هر چا لاس چې ما نیولې خو ششتم ما ستا وکتو وایي داسې کار وکړه تعویض دله وکړمه سختونه وکړم او که شګه دله وشیني نه جي نه یو دوه مریضان زموږ تاسو دم کړي تاسو بله پته هم نه کړي هغه زما مور ده او زما کور والا ده ښه اوس به تاسو سره مخامخ شي رای وله چې بیا یې تم کړو صحیح ده ما چې هغې کې څه مسله شته او رای وله خو روپۍ اله مورې د روپو غم د وخته وکړه هغه لتکې ته مه واسکه راشئ راشئ کښېنئ دلته کښېنوه دلته کښېنوه کښېنوه دا دي جي ښه ماشومه په خیر راغلی هلکه دا خو هغه دي که نه چې بل اوس راغلي وو حقه دقه مریضان دي تاسو چې کړي وو زمونږ پیشنټ دي دغه خبرې نشته پیر صاحب جی جی اوس به راځو امریکا راشئ که نه تاسو په دې پیر باندې یقین د زړه نه پېږم د روپو توایي مو کړه په کور کې به یو بل سرونه مات کړه زما بیخ بنیاد ویستو پیر صاحب پیسې راوباسه پیر صاحب خو چې هغه پنځه شپږ مړي چې کړي وو که نه هغه خو سنبال شو که نه او جی بالکل به ذمہوارې دعای قنوت خو راته لږ ووایه که نه پیر صاحب چې لکه وردم کوي په دوی باندې زما د مخې دعای قنوت اللهم صل على محمد ماشاءالله پیر صاحب والا ډېر قابل دی سوره کوثر ووایه پیر صاحب الهاکم التکاثر ماشاءالله پیر صاحب قابل توب ته هم خیال دی که نه ډېر قابل دی ډېر قابل دی پیر صاحب جی بالکل مې د په دې جرمان ایکدل پیر صاحب بالکیا ده پیر صاحب جی جی پیر صاحب نو د اتی صاحب صفا حلوایا دا د صحیح حساب کتاب روان کړي خلک هم تباه و برباد کړو په خلکو هم کورونه تباه و برباد کړو د خلکو کورونه وران کړو دې چرچن ته وګوره په دې باندې دې په واده باندې زما 100,000 روپۍ خرچه راغلې وه او په تعویض باندې 1,00,000 روپۍ راغله ولې دا د میا کړي خیرات دی یا زویه مه کوه هزار به واخلې پیرانو سره دا پیسې کوي دا پیسې کوي مشکل کوئی نه غلط دی په ګډ وړو سره یې څه کې یاره منګه وجني مشکل لږ صبر وکړه زما د خولې خو درته خبره ده که نه بس غلی کښېنه بس مور یې دا خاطر به ونه کړم چې ته زما مور یې دې تره ته دې څه ووایه که نه دا پیر صاحب زما نه چې د پیسې اخیستې زما تره نه دې تپوس کړه پیر صاحب جی 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 کومه لوبه دې شروع کړې صفا حلوایا چې دا دوه زنانې مو اوري او دا مخلوق یې مو اوري یاره جی صفا درته ووایم اصل کې ما به داسې کار کوو که نه چې زه ډېر زیات غریبۍ سره مخ وم ما به دې اجراګانو سره پیسې راغونډولې نو بس بیا راته چا وویل چې بهی به دغه یو څو صورته یاد کوو به دا چوخ کوو او دا جادو منتر کوو قمقلې ښځې دي که نه نو بس ما ویل چې به ټیک ده به دغه شیز مې شروع کړو خدای شته که د ټکي نه هم خبرې م کلی به وران شي پیر صاحب لکه دا ښځې چې تاسو له درځي لکه دا دوکې کوئ یاره چې به دا ښځې دي به دوی دغه یو بل باندې شک کوي او موږ موقع نه پیدا نو تا خو لاسه کې خوږ را دې خوا که زه خو بیا یم ګزاره کوم دغلته غلط کارم کوي نه نو پیر صاحب لکه دې په ما تعویضونه نه و کړي دې ته شو دې
شمالي تا بسې تعویز که په خپله تعویز دی او دی هم په ما نه و کړي نه جي دا خو خواره ښځه دی په تا چرته کړي خو ما یې که ستا اتفاق را ښه مې درته وویل خوله مه څنګه وایي پیسو نه خلاص کړی خوله مه څنګه وایي اوس ښه مې درته وویل چې خپل اتفاق خپله مینه محبت هلکه پیر صاحب ته په ایمان باندې وایې او ته خو پیر یې اوس خو ګیر یې جي جي او اوس خو ګیر یې دروغ دي بنداره کې سره لاړو خدای کو که چل دروغ وي لکه په دې کور کې دوی ته څه کمی شته نشته جي اوبه ورته پوره دي بجلي ورته پوره ده روټۍ ورته ملاویږي نور څه کوي البته دا پکې بار چکرې غواړي که نه که دغه قصه یې نو چکرې خو غواړي کله به وران شي پیر صاحب په دې مې اوس پوهېږه که نه لکه دا ښځې په دې خپلو کې بې اتفاقي ولې کوي دا خواښ او وینګوره به یو بل سره نښتي دا کینه او بغض شروع کړي د دې دا علاج صرف ستاسو دا تعویضونه دي او که نه څه عملي علاج هم شته یاره چې که زه درته ووایم که نه چې اصل کار کوي که نه چې دوی خپل یو بل سره په ډېرو خبرو باندې خپې راکاږي نو زندګي به تېرېږي او که دا وایي چې تا دا ویل او دا وایي چې تا دا ویل او منځ کې نور خلک چې کوم دي که نه د هغوی شیطانت پې نه اوري نو ټیک ټاک ماحول دی خو دې ته چې کوم دی هغه طرفه شیطانت کېږي او دې بلې ته د کور د طرفه شیطانت کېږي بس دوی خپلو کې اچولي کلی به وران شي آی پیر صاحب په ایمان یې وایه په دې شپېتو کالو کې دي په پیله ځل د سړیتوب خبرې وکړې که نه چې به دا خبرې خو موږ کوو که نه او چې او خبرې مو واورېدې او سترګو باندې مې رڼا شو نه نه صبر کړه رڼا خو لا پاتې ده ستا په سترګو رڼا شو خو زموږ په سترګو تیاره شوه دا څوک دی پیر صاحب دا مې بالکې دی محترم دی چې ټیم زده کړه کې دی دنیا به وران شي زیات زده کړه کې دی پیر صاحب ته لږ پاسه راځه بالکیه هغه موبایل هغه بینک اکاونټ چې څومره پیسې مې سي هغه بالکیه څه دی کو خو موږ پرېښی دی ښه پرېښی دی او پیر صاحب صرف معمولي دي زخمي کوم جی. چې هغه پیسې راوړي واپس به د غریبانو تقسیم کړي دا کم خلک چې دغه کړي دي او دا یو پیغام دی خلکو له ورکه دا یو پیغام ورکړه چې خپل مونځ او دس کوئ د مور او پلار نه دواګانې واخلئ د نور غټ پیران نشته خو دا تا چې کم کیلاریتوب شروع کړی دا کم بېغیرتوب دې شروع کړی دی چې په موږ د کور تباه او برباد کړو په موږ د کور روان کړو دا خلک وړاندې دا ښځې خو قمقلې دي یاره دا خو که دوی دا خولې نه وی په پوزو به دا ډوډۍ خوړلی دا خو غلخوري دي سړی په ژوند پوهه نه کړه داسې کار دی ګرانو کتونکو که چې په اصل معنو کې شي که نه وروره دا قیسه زما او ستا نه ورانه ده به دا شیطانت یې که موږ نه اورو 5 وخته مونځ کوو د مور او پلار نه دعا اولو د هر مشر نه انګور له پکار چې د خپلې مشر خواښې نه دعا واخلي نو بیا دا ماحول ټیک ټاک دی داسې پیران به پکې نه راځي د هغې بل پیر په شان زما په شانتې نه ځي او دا مو ته ووایه جی. چې انګور له پکار چې دا سوچ هم وکړي چې بله ورځ به دا مې انشاءالله خواښه کېږي بیا به ورسره دقسې سلوک کېږي څنګه چې ورسره دا کوي بالکل امتحان هم دا پکار چې سبا تا نه پیدا شو دا لوبه درسره چالو کړي ته به بیا څه کې کور دې وران نه شه کلی به وران شي دا مو ته ووایه خواښې مثال د مور د خواښې مثال د مور دی او د انګور مثال د لور دی لورې بس خپلو کې اتفاق زه خو وایم چې دا لاس تا صفایي به پرې لږه وکړو وی وخت دنیا به ورانه شي پیر صاحب ته خپلې حساب کلی به وران شي